بازار کې یو خان د یو غریب په ذریعه د بل خان خلاف د احتجاج دوران کې د یو غریب ګاډۍ ماته کړله. د بل غریب چینچي یې وسېزله، د یو غریب تن یې په وینو سور کو، د یو غریب جامې یې وشلولې. د یو غریب لاره یې بنده کړله، د یو غریب رزق یې منې کړلو. د خان په خولې باندې د ښار چوکیدار یو څو غریب یې په تاڼه کې بند کړل، یو څو غریب یې عمر قید سزا کړل، یو څو غریب یې پکې مړه هم کړل. او د دې معمول نه پس بیا خان په تکو سپینو کې راووتلو. یو څو بېوسو ته یې دا وویل: ماله دا ستا د غمه خوب نه راځي، تاسو په درد کې زه لیدلی نه شم او ستاسو د لوږې ماته علم دی، خو ستاسو دپاره نور څه کولی نه شم. ستاسو دپاره احتجاج به وکم، ستاسو دپاره احتجاج به وکم.